السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه صاحب جان اندلیب او د ادبي ملګري پیج نه تاسو سره مخاطب یم. د ادبي ملګري چې کوم ملګری چلی زموږ ډېر قابل ملګری، ډېر ښه شاعر، ډېر ښکلی انداز او ډېر ښکلی اواز صاحب مانیروال تاسو اورئ او خلکو نه انټرویوګانې کوي. نو دی په خپل هم ډېر ښه شاعر دی، د نورو شاعرانو شعرونه وایي خو خپل هم ډېر ښکلی شعر لیکي. زه نن صاحب مانیروال نه یو څو تپوسونه کوم او یو څو شعرونه ترې اورم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه اندلیب صاحب. نن راته دا ځان څه بدل ښکارېږي ځکه چې اکثر زه د خلکو نه تپوسونه کوم او نن تاسو سره زه میلمه یم په خپل پروګرام کې. ستا ډېره زیاته مننه کوم. ډېره مننه. زه ستا ډېره زیاته مننه کوم. بلا کار کې او په لږ وخت کې ډېر لوړ مقام ته الله ورسولې، الله دې دله نوره ترقي درکړي. زه صاحب سبق څومره ویلی دی؟ یاره سبق ما اتمه پورې ویلی دی. ښه جي. لیک لوست کولی شي؟ یاره لږ کولی شم، مخکې خو مې بلکل نشه کولی، خو اوس چې بس د ادب د دنیا ته رادغه شوی یم نو ډېر زیات مې کولی هم شم او لیکلی هم شم. پړایي خو بلکل اوس لکه څه مسله راته د پښتو نشته، اوس بلکل کولی شم. آفرین وایم چې وګوره د اسکول سبق ته نه دی ویلی او بیا هم د خپل ذوق او د خپل شوق چې لکه دا یو پاڼه دې په مخه کړې ده او د ادبي خلکو پسې یو ډېر لوی دانشوران او ډېر لوی صحافیان هغسې خبرې نشي کولی څنګه چې ته کې زه دله ډېر داد در کوم او ډېره ستاینه د کوم. او یو تپوس بل کوم صاحب واده دې کړی دی؟ او جی واده مې کړی. بچي شته؟ 3 بچي مې دي جی. او ښه جي. او شعرونه لیکي؟ شعر لیکم جی. شعر چې ولیکم بس دا زه به دا ووایم چې اکثره ډېر لیکل راله ښځه کوي چې څه ولیکم په موبایل کې نو راله ښځه کوي. او چې دا تاسو ته دې نه مخکې څه ووایي چې یاره کمپیرینګ دا نو بس ځکه دا ووایم چې زما آیډل ته وې بس ته مې خوښ وي په پروګرامونو کې به مې لیدېدې، خو دا دغه مې در سر نو در هغه پورې څو پورې چې ما د ادب په دنیا کې خپنه ویښي چې بیا رادن نه شم. بیا هم راته تاسو میلاو شو، ستاسو غونته استادان شاعران راته میلاو شو. نن چې زه څه یم نو زه دا ویلی شم په دعوې سره چې زه ستاسو او د تسکین صاحب او د سردار علي پنجپیروال دي ته دی د لاسه چې زه نن یم، ځکه چې تاسو د ګوتې نه نیولی یم او د ادب د دنیا ته دې کې ما پله ایښی دی. اوس هم لا د تسکین صاحب خبره چې خدای خبر چې مخکې به د کومو مرحلو وځم، دا خو لا د عشق مکتب کې چڼی یم جانانه. زه اوس هم لا ځان چڼی حسابم ځکه چې موږ اوس هم موږ په شعر کې زموږ په خبرو کې ډېرې زیاتې غلطۍ دي. خو زه دا وایو چې څه وخت به راشي چې تاسو را سره نو وخت به راځي انشاءالله چې موږ به هم مخ په بره باندې روانېږو. تنقیدي لاسونو تقضی راځي؟ یاره جي تنقیدي لاسونه خو چې د خپل چاپېرچل کې وګورم نو نشته، هغه تنقیدي نشته ځکه پارټي بازی دي چې خلاف پکې ناست دي نو بیا جنګ به کې یو سړي سره او پکې درته غلطي په ګوته کوي او ته به منې نه چې نه ما صحیح لیکلی دی. نو تنقیدي لاسونه بس په دې پارټي بازو باندې یو ته یو درانه او د بلې په سپکه باندې بلکل ختم شوي دي. د نشم دغه د هم چې نشته. صاحب غوسه کېږي په څه؟ یاره جي بس غوسه کېږم خو چې ناجایزه خبره وي نو بس په دې باندې غوسه کېږم. هم نه غوسه کېږم ځکه چې موږ سره نه ښایي چې غوسه شو چې خلک غوسه کېږي موږ به دغه ورکو. زه خو ما یو ملګري ته ویلي و لیاقت پلوسوال اوس هم ناست، هغه ته ما وایم چې یاره جنګ به نه کې ځکه چې د شاعر سوچ د کوم ځای نه شروع کېږي هلته کې د دې خلکو ختم شي. نو چې شاعر سړی اساس سړی دیم جنګ کوي نو بیا خو یو تپوس بل کوم. نن سبا د ادب غله راګډ شوي دي، خلک اکثر دا شکایتونه کوي وایي پلانکي د پلانکي نه غزل پټ کړی دی، پلانکي د پلانکي نه غزل پټ کړی دی. اسې ته څه وجې داسې کېږي او یا دا دې ته په کم نظر ګورې که څوک داسې کوي نو دا څنګه کوي؟ یاره جي ته زه ډېر په سپک نظر باندې ګورم. حالان کې تاسو د دې خبرې ګواهي اوس مناسب نه چې زه ووایم زما نه خپل هم داسې شوي دي او دا هغه خلک کوي چې د چا په سر باندې د دې ادب او د دغه هغه تاج پروت دی، هغه پګړی پې پرته ده. لکه ډېر د موږ غټ غټ نومونه دي په پښتونخوا کې چې هغوی بلکل کتابونه دي او نیشنلټي ورته میلاو شوي دي، بار ملکونو ته ځي راځي، د هغوی ډېر موږ ورته ډېر په درنه سترګه ګورو. دا هماغه خلک کوي او حقیقت خبره دا ده چې د خلکو په کتابونو کې دي.
صحیح خبره خلکو پې باقاعده یو چاپ کړی دی او بل پکې بیا ګوتې وایي او نن سبا دا هم کېږي چې ته نوې څه شی ولیکي او تا په کتاب کې نه لیکلی نو بس هغه د پردي کمیس نه لستوڼي لري کې خپل ورته ولګوي بس ردي په کاپیه کې ولګي ګوتې ووایي او بیا یې دغه کې اوس خو سوشل میډیا ده خو زه هم چې دا زموږ ټول ملګري واوري چې هر چا سره داسې شوي دي دا کیسې ډېرې زیاتې شوي دي د شعر په دغه کې ډېرې زیاتې شوي دي نو بس هغوی ته زه خو وایم له ټول نه ګران کار دا دی چې دی پاسي او پردی غزل په سټیج باندې زرګونو خلکو په مخ کې وایي نو زه وایم باید دله بیا پکار دي چې دی غله وکړي ځکه چې سمبالولی شي ویلی شي صحیح خبره کې نه هغه دې زه وایم چې هغې وایي که نه نو د هغې شاعر په نوم دې ووایي زه ټوله ورځ پردي شعرونه وایم ښکلي شاعران ښکلي شعرونه که نظم که غزل چې ښه راباندې ولګي نو خلکو ته اوروم او رسوم یې ورته د هغې سړي په نوم یې ورته رسوم دا اوس بده خبره نه که څوک د چا شعر ووایي یو سړی د چا نه متاثره چې ښکلې غزل یو سړي لیکلی او ما له راغی نو زه دې خلکو ته ورسوم داسې بده خبره خو نه ده بد دا زمونږ خو خپل همدغه یو وړه ونته هڅه ده چې څوک ښه شعر لیکي یا دغه نو ټیک ته چې زه یو ملګري خواته لاړ شم یا تاسو لاړ شئ هغه ته یې د مخکې نه ډالۍ که ووایي چې د پلانکي شعر دی زه درته ډالۍ کوم نو هغې باندې خو به د هغه اوسه لفظایي هم کېږي بل خلکو ته به ورسوم ډېر په اسانه سوشل میډیا خو داسې یو دغه راوتی دی چې په غر کې کتېدی شي په غار کې کتېدی شي بړستن کې کتېدی شي په کوټه یې کتېدی شي د بجلۍ څه مسله نشته مخکې به موبایل وي بیټری به وي اوس ورسره پاور بینک هم رالیږلي دي او ټیمونه هم دي پکې او نیټ هم دی په هر ځای کې کار کوي نو یو ښه خبره چې داسې یو روک شاعر یې او هغه ښه لیک کړي او ته د هغه نه راوالي او یو سړي ته ووایه چې دا د پلانکي صاحب غزل دی یا یې شعرونه دي یا یې کیته ده یا یې نظم دی یا ویې وایي نو په زرګونو خلک لکه د کلابټ اجس صاحب چې دی فیض الله خان اجس صاحب هغه یو کیته زه اوس وام مرده کیتا ته هم وام چې باران نه پټېدم که د زول نه پټېدم باران نه پټېدم که د زول نه پټېدم مخې له یې ورغلم د نول نه پټېدم او دا نن چې در په در یم د دې وجه درته ښایم زه به وړوکوالي کې سکول نه پټېدم کتونکو صاحب مانیروال ډېر ښکلی انداز او ډېر ښکلی اواز او ډېر ښه شعر هم لیکي د هغه څو شعرونه وام او هغه ورته په هغې ورته خواست کوم چې موږ ته شاعري واورئ غزل راته واورئ ډېر ښکلی غزل لیکي زه درته نارې وهمه و کاکا ته مې اواز اورې او که نه کاکا او زما او د جانان منځ کې خبره ده ته ترې نه د خدای دپاره ځه کاکا او یاد مې شي صاحبه چې وړوکی وم تا به ګرځولم په اوږه کاکا صاحب مانیروال نه غزل ور موږ ته شعرونه واوره یار ښکلی شعر لیکي ډېر د نکریز هغه د مار د ملګرو په فرمایش باندې ووایه ګوګل پښتونیار او د لیاقت پلوسوال ډېر ملګري اسې په ګل را سره ناست یم یا ګلجان صاحب زما ورور دی نو وګوره دغه راته ووایه او بل څه ښکلی غزل ووایه ډېره زیاته مننه د غزل نه خو مخکې به یو دوه شعرونه ووامه چې نوې ردي په کاپیه مې راوړې ده ستاسو مخکې خو راته وینا هم ګران ده خو بالکل نوي دي هغه د دغه خبرې له لوګۍ ترې نه خېږي او دوه ورځې کېږي چې یو دم مې په دې زړه کې چاړه خښه شوه چې وایي یو دم مې په دې زړه کې چاړه خښه شوه چې وایي یو چغه مې د خولې نه راوچته شوه چې وایي هغې به ډېر غرور کو پوښتنې زما نه کړه هغې به ډېر غرور کو پوښتنې زما نه کړه هغه راته نن داسې ملامته شوه چې وایي او بل هم نوی غزل دی هغې یو څو شعرونه درته وامه چې نه سپی نه د انسان راپسې کېږي نه سپی نه د انسان راپسې کېږي بل څوک نشته دا خپل ځان راپسې کېږي خوب مې ولیدو تعبیر یې راته وایه خوب مې ولیدو تعبیر یې راته وایه خوشی لاره ده ماران را پسی کیږي لوی سړی شم خو بیګه پلا یریږم لوی سړی شم خو بیګه پلا یریږم د شپې نه ګرځم پیریان را پسی کیږي او شاعري بس کوم نور نه لیکم شعرونه شاعري بس کوم نور نه لیکم شعرونه شعر چې ولیکم مولیان را پسی کیږي شاعري بس کوم نور نه لیکم شعرونه شعر چې ولیکم مولیان را پسې کېږي ما په ژوند کې ګټه ونه کړه صاحبه ما په ژوند کې ګټه ونه کړه صاحبه خو چې چېرته ځم تاوان را پسې کېږي او بل د پښتونیار ګوګل او د ملګرو فرمایش ته کوشش کومه چې راشي ځکه چې ما ته دا ده چې څه مې هم لیکلي دي نو
یاره ډېر دي چې یاره ته یاد دي خو ټچ په ورکې نو تاسو د نکریزو خبره وکړه نو نکریزو شعر دی چې د یو په وینو خوشتېدې نکریزي د یو په وینو خوشتېدې نکریزي او د بل په لاسو لګېدې نکریزي زما نه مور وه او نه مې خور په کور کې زما نه مور وه او نه مې خور په کور کې ما به د چا د پاره وړي نکریزي زما دتو ما به واغستلی زما عادتو ما به واغستلی او چې به په لار کې خرڅېدې نکریزي تاله لاسونه ما له زړه تک سور کی تاله لاسونه ما له زړه تک سور کی او ساجیبه دي د غشنې نکریزي زما نامه په خپل تلی کې لیکي زما نامه په خپل تلی کې لیکي زما بس خوښې دي په دې نکریزي اوس درته یاد شي او که نه هیر دي درنه اوس درته یاد شي او که نه هیر دي درنه تا د صاحب نه چې غوښتې نکریزي او بل مې دا یو لنډ بحر والا لیکلی دی بېګا مې لیکلی دی که څه غلطي پکې بخښنه غواړم چې تا سره باچا څه دي تا سره باچا څه دي او ما سره بلا څه دي راشه سامې وباسه دغې نه سیوا څه دي راشه سامې وباسه دغې نه سیوا څه دي غم دی غم دی غم دی غم ژوند کې د خندا څه دي مرګ دی او عذابونه دي مرګ دی عذابونه دي نور زده د مولا څه دي مرګ دی او عذابونه دي نور زده د مولا څه دي یو ځل دې غوس کړی پې نن دې لاس کې بیا څه دي یو صاحب لرم زړه کې کم څه دي سیوا څه دي ډېره مننه کتونکو تاسو صاحب مانیروا واورئ او زه ډېره زیاته مننه کوم ډېر ښکلی زبردست غږ لري او ډېر ښکلی انداز زما او یاد دی ورته د موبایل نه نه وی د کاغذ نه نه وی نو دغسې بیا ډېر خوند کوي چې بنده په یاده وی نو هغه ډېره مزه کوي ویلی شي ډېره مننه کوم صاحب مانیروال اجازت غواړم د الله په امان په لوی الله سپارم ډېره مننه